خالی کا ویواره مسلمانانو وی چې دا ما څومره پیسې په دې جومات لګولې دي دا الله په ذات مې د قسم یې کړی چې 1 روپۍ د بیت المال شته دا ټولې ما د خپل جیب نه لګولې دي او که تاسو وایئ چې د حضور پاک زمانه کې جومات کچو د پوخ کړ دا پې خو ونه کړل نو هغه زمانه کې د خلکو کورونه هم کچو نو که جومات کچو نو بدي نه ښکارېده اوس خلکو کورونه پاخه کړل نو چې د خلکو کور پوخ او د خدای کور کچی دا مناسبه ده او هغه زمانه کې خلک کم اوس د بار نه وفدونه راځي ډېر زیات او څوک کافر راځي او څوک مسلمانان راځي او چې کافر راشي دلته مسلمانان شي او چې جومات کچو د خلکو به مونږ پورې نه خاندل نو مونږ د خدای د رضا دپاره دا وکړو نو هغه عثمان صاحب ډېر ښایسته جوړ کړی بیا د هغې نه پس پې زمانې بدلېدې اوس هم موجوده چې کوم د حضور پاک د زمانې جومات دی دا د ترکو بادشاه جوړ کړی او بیا سعودي حکومت و ډېر ښایسته جومات جوړ کړی په یو وخت پکې د هغوی دغه مطابق د کچ مطابق حالانکې هغوی زیات د حساب کړی دی 12 لاکه خلک پکې په یو وخت منځ کولی شي او بره یې پې ښایسته ګمبتونه جوړ کړي هغه ګمبت ریموټ کنټرول سره تعلق لري چې کله سهر شي نو بس کولوي کې د شپې کولوي بره چت ښکاري او چې کله ګرمي شي نو بیا هغه راشي او هغه ځای پې بند شي ښایسته قالینونه او ټول ایر کنډیشن چې سړی پکې ناست وي بنده پکې یخني کېږي دومره مزېدار جومات یې جوړ کړی او ګیر چاپېره یې پکې چترۍ لګولې چې هغه کله نور شي یا باران شي نو چترۍ خوري شي نو لاندې پې ښه مزېدار بس خلک ناست دي او چې کله نور ختم شي نو چترۍ راغونډي چې دغسې مناره ته جوړه شي د دنیا پیسې پې لګولې دي او خوند هم کوي ښایسته جومات چې بنده جوړ کړي په هغې کې مونځ خوند کوي ښکلي کتاب چې بنده ګوري نو په هغې کې سړي د مطالعه خوند ورکوي زمارونو بنیاد دا دویم جومات چې د مسلمانانو مسجد نبوي چې په ټوله دنیا کې 2 نمبر غټ جومات 3 نمبر غټ جومات کوم یو دی دا د بیت المقدس جومات دا په 15 جربو کې جوړ شوی دا حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه زوی اسحاق علیه السلام جوړ کړی بیا حضرت سلیمان علیه السلام جوړ کړ او سلیمان علیه السلام ډېر ناشنا جوړ کړ هغه په پیریانو او په دیوانو د دریاب د ویښ نه ونه ملغلرې او کاڼي رېستې او د هغې نقشې یې پکې لګولې ډېر قیمتي بیا روان شوی او بیا وروستو سلطان صلاح الدین ایوبي جوړ کړی اوس هم د هغې ټایلونه چې کوم لګېدلي دي په دیوالونو باندې کوم ټایل دي نو چې مخامخ ورته ګورې نو ته به نه پوهېږې خو چې پترس ورته ګورې نو تا ته به د سلطان صلاح الدین ایوبي نقشه پکې ښکاري او چې کوم محراب دی نو د کجورې د یو ستن نه جوړ شوی محراب او ټانکه او پیون پکې نشته داسې قیمتي لیکن د بدقسمتۍ نه اوس د یهودیانو په قبضه کې دی نیم کې دیوال والے نیم د هغې عبادت خانه ده د یهودیانو او نیم یې مسلمانانو ته پرېښی دی نو په ګیټ باندې هغه ګیټ سي هغه خلک چې پې چیک کوي هغه ولاړ دی او پولیس او پوځیان د یهودیانو ولاړ دي ستا د جومات په ګیټ د بیت المقدس په ګیټ نو چې څوک یې خوښ وي جومات ته یې پرېږدي چې څوک یې نه خوښ نو نه یې پرېږدي هغه جومات زمونږ ولې لاړ قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم تاسو چې خپل حال بدل نه کړئ نو خدای دې نه بدلوي دا د پښتو معنا ډاکټر شیر علي شاه صاحب یو مضمون لیکلی وی د لاړم او زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه به هم دا وی وی لاړم بیت المقدس ته او دا هغه زمانه وه چې بیت المقدس د مسلمانانو په قبضه کې نو ډاکټر صاحب وایي چې زه لاړم نو ما د جومات سره خوا کې په هوټل کې ځان لا ځای واخیست کمره ما وی چې دا نږدې په دې خیر د سهار وختي ورشم او په دې جومات کې لمونځ وکړم او په لومړي صف کې یې وکړم وی پېشمني وختي پاڅېدم وی چې لاړم د جومات دروازې بندې دي یو دروازه بل ټولې بندې یا خدای دا څه مسله دا خو ورو سبا راخېږي یو سړي نه مې تپوس وکړ
چې د جومات کې مونځ کېږي وی دا دروازه کومه ده وی دا مین ګیټ ته ودرېږه اوس به سړی راشي څوکیدار دروازه به کوله وی ډېر خوشحاله شو ما وی ځکه خیر انشاءالله په لومړي صف کې به امام ستاسې شاته ودرېږم وی ساعت تېر شو وی دې کې یو موټر راغی او د جومات سره چې کوم کار پارکینګ و په هغې کې ګاډی ودرم یو سړی ترې راکوز شو او ګیره برې ته یې دواړه خریلې دي او پتلونه یې چولې دي او سر یې خریلې دی بالکل داسې ښکاري لکه انګریز ټایپ سړی دی شکل نه او سګرټ ورسره دی اغوستی وی چې راغی داسې ما ته یې نیغ نیغ وکتل او بیا ورغی او چابي یې راوایستله او ګیټ یې کړم وی ډېر افسوس مې وکړ چې د بیت المقدس غوندې عظیم جومات خدمتګار او د هغې دروانچي داسې یو سړی دی کم از کم چې نور څه نو چې ټوپۍ خو دې په سر وي کمبخت ټوپۍ نه چې ګیره خو دې وي وی زه افسوس سره وردن نه شم وی دې ظالم جومات کې م سګرټ څښه وی نیغ محراب ته ورسېد زه ورپسې م دې مخکې او هغه سګرټ چې کوم باقي ټوکړه پاتې وه وی هغه ډېر ناشنا مې ویده ولیدل چې په سپونو کې د سپونو مخې ته د سګرټ د بورې هغه لوښې پراته داسې ښکارېده لکه چې د حجرې ته راغلی ځای په ځای دغه چا کې دونه ډکه ده د سګرټ ته چا کې نیمه ده او بورې پکې پرتې یا خدایه ده دا چلو چې هغه سګرټ یې هغه لوښې کې کېښوده او د لوډ سپیکر یې کولاو کړ او بل سګرټ یې ولګاو یا خدای دا به څه کوي ما وی دا څوکیدار دی هغه سپېره خو مؤذن وخت او ډېر افسوس دا دی چې یو ځل د سګرټ نه کش راکاږي یو ځل الله اکبر وایي وی بانګ هم ختم شو سګرټ هم ختم شو اوهو ډېر افسوس کې پروت دی وی دې کې غرغر کېدل بل ګاډی راغی د هغې نه بل سړی راکوز شو وی چې ما وکتل هغه هم بلکل سونا مونا دی نه ګیره شته او نه برې شته او نه سر باندې څه ویښته شته او نه ټوپۍ او نه پتلون کې شاټ دا انګریز ټایپ سړی راغی هغه سره ځان د سګرټ دی راغی مصلې ته ور مخکې شو یا خدای دا بلا ده پسې به څنګه لمونځ کوم هغه ته ځان له لوښې پروت دی سګرټ یې هغې کې کېښود بشیر جانه وایي په درې کسه لمونځ وکړ یو هغه یو مؤذن یو زه ډېر افسوس مې وکړ وایي چې لمونځ مې وکړ ورغلم او هوټل ته ننوتم وایي هوټل کې بیره راله ناشته راوړه وایي ما ته بیره وایي چې یهودي خو نه ما پټکې مو زما ګیره نه وایي ما وایي که نه یم نو خبره خلاصه شوه که مې چې یم خو ګناه ده وایي مې چې تا پسې وپېژندم وایي لکه د یهودیانو په شان دې ګیره پرېښې او د هغوی په شان پټکې دې مې والې ما ډېر افسوس وکړه چې افسوس او میں ته څوک یې بچې مسلمان یې که غیر مسلم وایي نه مسلمان یم الحمدلله پلار مې مسلمان مور مې مسلمان بچي مسلمان میں افسوس چې نن مسلمان ته دا پته نه لګي چې دا پټکې د چا میراث دی او دا ګیره د چا میراث دی افسوس نن زما د ګیرې د وجې دې ما ته یهودي وایي او زما د پټکي د وجې ما ته یهودي وایي وایي چې چای مې وڅښل او بهر راووتم بازار کې تېرېدم یو نوجوان هلک په دوکان ناست دی نوجوان ما له اواز راکړه یا سیخ ای سیکا میں چې بچا ته بچا د دوباره اواز وکړه ما شاته وکتل ویې خندل درې باره اواز وکړه وایي لکه دا خو ما ته وایي ویې ورغلم غالب ته مې چا ته چغې وایي چې تا ته تا ما ته سیک وویل ولې سیکان هم پټ کړي تا هم ګیره پرېښې ده او پټکې یې چولې وایي ما ورته ویل چې تا نه تپوس کوم څوک یې مسلمان یې که یهودي عیسایي وایي نه مسلمان پلار دې مسلمان مور پلار هم مسلمان عمر مسلمان وایي چې ما ته زه خو مسلمان یم ما ته سیک ویلي دا جرم دی ولې وکړه د مسافر انسان منځ ته راغلی او زه مسلمان یم بس هلک رنګ ووه دوه څلور کسان دوکانداران نور راغلي هغې وی خیر دی بس هلک ته پوه نه شو هغې ورته چې دا څه دا څه کوې په خلکو به دې چغې وې هلک وی یاره مونږ ته خو پته نه لګي خو مونږ خو دا لیدلي چې د چا پټکې دی هغه سیک دی که د چا ګیره ده هغه سیک دی نو ما یې که دا سیک څه کوي نو ما ځکه ورته اواز ورکړ ما ورته چې بچې
تنه خبر چې ته چا بچې ته چا بچې دیش بیت المقدس تا اسلام حضرت عمر راوړی رضی الله عنه دی بیت المقدس تا اسلام حضرت ابو عبیده ابن الجراح راوړی او چې کله حضرت بیت المقدس فتح شو نو حضرت عمر صاحب دلته راغی نو د دنیا صحابه سره او په کوم شان راغلی دی یو اوخو د عمر صاحب او د هغه د غلام شریکو په یو په دوه کسانو چې راتلل نو سمندې به غلام بره سورو عمر به پړی نیولی بیا به عمر بره وخته غلام به پړی نیولی نو غلام ورته وی حضرت زه نوکر یم زه ستا خادم یم ته به کوزېږې نه ته به بره ناست یې او زه به پیاده ځم چې ستړی کېږم خیر دی بل چا سره به خېږم خو ته به کم از کم نه کوزېږې حضرت عمر صاحب ورته ویله دې خبرې جواب به د قیامت پر ورځ څوک کوي زه بادشاه یم او ته غلام یې خو تم انسان او زم انسان تم مسلمان او زم مسلمان چې څومره مزل زه بره کوم دومره به ته بره کوې چې څومره مزل تا پړي نیولې دومره به زه پړي نیسم په دې شان عمر دلته راغلی دی په دې شان اسلام دلته راوړی دی نو عجیبه دا وه چې کله بیا بیت المقدس ته ننوتېدل ښار ته نو هلته د حضرت عمر نمبر راغی د پړي د نیولو غلام ورته وایي صاحب خدای دپاره که خلک به ستا استقبال لره وکړي عالمان به هم راوکړي او تا به پړي نیولې زه بره ناست یم ماله شرم دی عمر صاحب ورته په ارام کې انصاف به کوو انصاف به کوو بره خېږه د یهودیانو عالمان راغل د عیسایانو مولیان راغلل کتابونه ورسره دي ګوري هغې ته یې نښه ښولې وه چې دا پلانکې نمبر بادشاه چې به روان و قلب به یې ورته وی مخکې به مقدمة الجیش وه فی طرف ته به میمنه وه ګس طرف ته به میسره وه او شاته به ساقه وه هغې ته پته وه چې په دې قلب چې دی دی کې بادشاه دی پلانکې نمبر اوښی دی هغې چې کتابونه ګوري ورته ګوري وایي مبارک شی د زمونږ کتابونو کې چې د رسول الله مبارک د آخر زمانې د پیغمبر کوم دویم خلیفه لیکلی شوی دی هغه دا نه دی هغه دا نه دی چا ورته ویې ولې مونږ پېژنو مونږ ته خپلو کتابونو کې د هغه نقشه پرته ده دا چې تاسو کوم یادوئ کوم اوښ په هغې سور نه دی وی هغه پرېږده چې پړي چا نیولي دی هغه وګورئ پړي چا نیولي دی او ګوره چې هغوی کتاب ته کتل او پړي والا ته کتل وی خبره نو ټیک ده زمونږ کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر خلیفه ثاني دقه کس صاحب دا هغه خلک نو چې بیا کله لاړ نو په کجاوه کې کمیس لیدلی نو حضرت ابو عبیده بن الجراح والا نوي اعلی کمیس راوړه امیر المؤمنین عمر دا کمیس واچوه ولې دا زما د خپل وی دا شلیدلی دی او دا دې ګنډلی دی اوس به د یهودیانو د عیسایانو علما راځي تا سره ملاقات به کوي نو دې کې ډول یې نه ښکاري نو دا ډول یې کمیس واچوه حضرت عمر صاحب ورته وایي کفا بالایمان زینا د ایمان نه د ډول شي بهترین نشته د ډول شي ایمان دی ما کې ستا الحمدلله او دې عیسایانو جینکو دې ورته لمسولي او یهودیان دې کې وی دي مسلمانانو په دې لښکر کې ورننوتل او سودا خرڅوي باندې ورته جوړه کړې وه او چغې وهې او ځانونه سرتور سره او سټونه ښکاره کړي او دې کې ښکاره کړي خلک هم ښکلي دي دا مسلمانان په فتنه کې حضرت عمر صاحب چې پوه شو نو اواز یې وکړه قل للمؤمنین حافظ صاحب یغضوا من ابصارهم اے مسلمانانو نظرونه ښکته کړئ جنکو په منځ کې تېرېږي که یو جنۍ ته یو صحابي نظر کړی ډاکټر صاحب ورته وایي هغه بچي ته ای بچې ته د دغې خلکو په اولاد کې ته د هغې صحابو په اولاد کې چې په کوم انداز دلته راغلي دي د حضرت عمر ګیره نه وه د صحابو نه وي د رسول الله مبارک پټ کې نو د صحابو پټ کې نو بیا هغه سر ښکته کې ویجاړلی ویجاړه وی مونږ ته خو خپلو مشرانو دا نه دي ښولی نو نن هغه بیت المقدس د مسلمان د لاسه لاړ ولې لاړ ځکه مسلمان خپل د پلار نیکه میراث پرېښود مسلمان د پیغمبر علیه السلام سنت پرېښودی نو لاړ ته بیت المقدس نو جاړو خدای واپس یې راوړی
خدای په الله ظلم نه کوي چا سره. او موږ به دا سوال کوو د خدای نه، موږ په دې خفه یو. یهود ازلي د مسلمان دشمن دی. نن سبا چې امریکا مسلمان سره څه کوي دا د یهودو لاس دی. زمونږ د ملک خلاف هم دې سترګې خړې کړي. خو الحمدلله خدای نه به سوال کوو چې الله زمونږ د دې ملک حفاظت وکړي او دا ملک خدای په دین او په اسلام آباد کړي. انشاءالله مسلمان ویښ دی، ویښ. هندو ته ګورو، هندو خو په سان 65 کې مونږ غلو نه دي غلو. هغه خو وایي چې ما تا بنګال ګټلی خو بنګال به خامخا ګټل زمونږ د مشرانو تقسیم غلط و او د بنګال قوم هغه سره ولاړ او مسلمان قوم نن انشاءالله العزیز دا د هندو دشمن دی او هندو د ما دشمن دی. مسلمان قوم نن د امریکې دشمن او امریکا د ما دشمن او د ما د مدرسې دشمن او د ما د پټین دشمن او د مونږ د ګیرې دشمن. داسې ده که نه ده؟ الحمدلله زمونږ به د ایمان زمونږ ملک ته په دې آباد لري. دا ملک یې مونږ به هم یو، یعنې زمونږ جومات ته هم مونږ به هم نه یو او دا په قربانو جوړ شوی دی. زمارونو بنیاد ته خبرې دا دی چې دا زمونږ درېیم جومات غټ، بیا نور هم پکې قرطبه او بل او بل غټ جوماتونه شته. نو دا خدای ته فضل دی. محترم حاجي صاحب، عالم شاه صاحب، پروفیسر صاحب او دا بچي دیندار دي، علماء سره مینه لري او دا خدای فضل دی. دا دلته جومات ښایسته مدرار خدای د دوی نه کار واخیست. زه به نه وایم چې دا د الله فضل دی په دوی باندې. یو انسان چې د دین کار وکړي ډېر د خدای شکر ادا کړي. خدایه زما په زړه کې د دین مینه واچوله، زما په زړه کې د جومات مینه واچوله. خدای دا ستا فضل او بیا دلته د دین مدرسه به وي که خیر. زمونږ حاجي اکبر حافظ صاحب د مدرسې شاخ به وي. دا ټول په سترګو معذور دی، نابینا دی او دې ټوله خدمت هلته کوي. کال په کال مونځ او د سره ګڼ شمېر واړه فارغېږي، څوک حافظان او څوک په ناظران. او مولانا قاري عیدالدین صاحب دی، دی به دلته درس هم کوي او دلته به امام هم یې هلته امام څنګه کوي او درس هم کوي، امام به وي او پروفیسر صاحب به ورسره شاته ولاړ انشاءالله. الحمدلله. او دا تاسو چې څومره سپین ږیري او د دې علاقې خلک یې د دې محلې هغې څه خلک دی نیکان الحمدلله صالحان. نو تاسو به دا کوشش کوئ چې تاسو به دا جومات په خپلو بچو آبادوئ. داسې ده که نه؟ او د امام او د استاد غم به دله پروفیسر صاحب کوي، د هغه بچي به یې دله کوي انشاءالله. د قرآن شریفونو غم به دله دې کوي، د بچي به یې دله کوي. د رحیلونو غم به دله انشاءالله دوی کوي، د دې بچي به یې دله کوي. خو تاسو به څه کوئ؟ یو سړی چې هلته غوری کېږي نو خوري به که به نه خوري؟ نو تاسو به د هغې روحاني غوری نه خوراک کوئ، خپل بچي به راولئ او قرآن به پرې زده کوئ. نو چې دا جومات په قرآن باندې او په دین باندې قسم په خدای دا ټوله ګردونوه علاقه به ورسره برکتي، په دې ټوله علاقه به د خدای رحمتونه ولي. مونږ به خدای خوشحاله او خدای به مونږ خفه کوي، تاسې الله نه کوي. چې مونږ خدای خوشحاله او خدای به انشاءالله مونږ خوشحاله. چې مونږ دا کوشش کړو چې د خدای د قرآن خدمت وشي او د خدای قرآن خور شي، نو انشاءالله زمونږ زړونه به خدای برکتي کړي. ته چې د غیرت د خدای نه غیرتي ذات بلې بل نشته، نو چې ته ما سره مینه کوې تا سره نه کوم او چې ته تا سره نه کوم دا خو د غیرت خلاف ده. نو چې ته خدای سره مینه کوې، د خدای قرآن سره مینه کوې، د خدای کور سره مینه کوې، عالمانو سره مینه کوې، حافظانو سره مینه کوې، قاریانو سره مینه کوې، پوه شه چې دا ستا ایمان مضبوط دی، خدای به تا سره مینه کوي. الله پاک دی تاسو دا خواري قبوله کړي او دا جومات ته الله په قرآن او په دین او په مدرسه باندې آباد کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ بچي جنتونه وي دعا وکړئ. الہ العالمین دا زمونږ د پروفیسر صاحب حاجي خادم شاه خادم جان صاحب خادم شاه صاحب هغوی چې دا کم محنت وکړه، د هغوی بچو کم محنت وکړه او الله دا خواري یې قبوله کړي. خدایه د دوی په زړه کې د دین مینه نوره کړې وه. الله دا جومات په قرآن آباد کړي، خدای په حفظ او په درسونو آباد کړي او الله د دې ټولې علاقې د بچو دپاره او د ځوانانو دپاره خدای د هدایت ذریعه او خدای دوی دا صدقه قبوله کړي، د دوی د اعمال په خپل لار کې قبول کړي او په دې جومات کې دې څونه خرچه کړې ده د دې د دوچندو اجرونه دوی له په دنیا کې مرګ او په آخرت کې او خدای چې د چا پکې اولاد نشته
نارینه اولاد ولور دغه د نارینه بچونه ډکه کی او د اتفاق او اتحاد نصیب کړي او پروفیسور سے محترم په خپل ټولو بچونو سو خوشاله د دنیا رزق کاروبار مال کې برکت پیدا آمین نو آفات او ټینشنونو پریشانونو سره د بال بچ محفوظ وساتي آمین شي سبا زما ډرایور نه دی روي دا الله پاک د دې د حیا په صدر واچي او د خدای د برکت او سعادت او د احترام زندگی نصیب د مخلوق د شر د گاوند د شر د حیواناتو د شر د انسانانو د شر د پیریانو د شر د شیطانانو د شر نه سره د آل اولاد په حفاظت او د امین مولوی صاحب تندور کې زموږ ډېر خوښترین نیک انسان دی الله دې په عمر کې علم کې دینی خدماتو کې برکت ورکړي دا د حاجی اکبر حافظ صاحب او خدای پاک برکات نصیب کړي او دا جمعات الله په دې قوم آباد کړي خدای که څوک بیماران دي ته ول شفا ورکړي الله تعالی روغ صحتونه ورکړي خدای چې څوک پریشان حال دي پریشانه په خوشاله بدل خدای دې زموږ ناراضي شي الله زموږ د جمعاتونو مدرسو حفاظت وکړي الله زموږ د ملک حفاظت وکړي زموږ د وطن حفاظت وکړي او خدای چې څوک زموږ د ملک د وطن سترګې خړې کړې دي چې سترګې وړاندې کړي خدایا چې څوک بې کسبه سوچ دي الله تعالی سره مدد وکړي خدای چې چا کورونو کې اختلافات دي په روغ بدن خدای زموږ قرآن سره مینه نور زیات خدای د رسول الله مبارک مینه نصیب کړي د محبت د جنډې لاندې جنت سبور هغه د الله د حوض کوثر او بب نصیب کړي خدای د خپل رحمتونو بارانونه نازل کړي خدای د ځان قدر او د قبر د عذاب نه مستعان شریان ډرایور د روایت هغه تم په کې دوه کې چې خدای پاک ولا خیر ورکړي او خدای پاک برکت نصیب او چې څومره ملګری دلته راغلي دا بچي مانو جوانان دا زلمی خدای دې په ځوانو کې برکت امتحانونو کې کامیاب ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا